ته اوس کر سره ژوندی یې چې دا ګرمۍ راسه وژلې نه وم ښه دی چې راونې ایستلې که نه یې څه ووایم دلته کښېنه بس اوس دا څه رقم ګرمي ده دا مې ډېر ښه وکړله چې دا شان مې راویستله که نه یې وم نن بابک لمبې راسوي دونه ګرمي ولا که یې کولر ته انتن ورکوي یا پنکې ته ولا لکه صدق ګله څه کوي د ځانه سره راجو صدر ولې هغه څنګه په خیر بیداره ښه په خیر برکت شه غل جوړ روغ یې خیر خیرات په خیر ورسېدلې ښه جوړ روغ یې الله دې وساته څه بونه کې ګرځولې جلک دا یې زورونه ولا بیخي ګرمي یې سوې وه نو زورونه ولې سوې بونه دغه سیال چې رسي وا ما ایوان دي خامخا دا نه بڼه خو نو غورځي چې نه کوي باندې بونه چې دې مقدار داس سره کم ګرمي ده ګرمي کومه ده په کولر نه پنکا هیڅ تاثیر نه کوي تاسو ور برق ته دی ساعته برق نه لري لکه چې ها برق وینو چې شنو برق ځای مې نوم اورېدلی دی کوم څه حاجه زه لرم دا ګر دنیا دې چې نه لري یا به همداسې دی ښه برق 24 ساعته دا چا ویل چې دی دوی ویل چا ویل دوی څوک دوی خو نو بالا خو ولبرګ سم شو بالا یا 24 ساعته خو نو کومه دی چې دی نو دا 2 یو ساعت دې پات یو ساعت اولو 3 ساعته نسته یو ساعت سته زوروره صاحب دې خراب دي ته زاده ګوره ته خو را ساده ساده کې همداسې دی ګوره دغه برق چیرې 40 کاله بعد نورم سم شو په هغه ورځ د چین ټوله ولس په نستر مړه وم ولاکه د سات وچ وکي مړې کې د چین ولس مړه هغه وخت بیا زم پیسې دار ډېر پیسې و پیدا کوم خو برق نه سمېږي سم شو نه سم کوم دی چې سم دی هم زه لرم وام تابس اندار پر بام راځي کولران ست پنکې ست سم زه برق وای ها دته ته برق وای چې زه د برق سایه دې پښتنه کړې ده زه د برق څخه برخمنیم زه تاسو کوم ښه مم زرما ټوله ما ته پر تب چې نه لري نو دا د بس خبره و پیژې ما پر همسایه دې پښتنه کړې ده چې په وکم دا خلک چې دا وتلی ټوله ورځ خواري کاږه غرمه راسي ګړی کورته کښیني ته دوی حال به څنګه یا دې د زوس په کومه زه ستا خبره نه کوم دا څوک چې وای برق 40 ساعته شو دغه زه وایم کومه دی برق ټیلکس نه لري دا شان ما دا نه کې راوېستله تورتو ګره خو کوټې سمې راوېستله سړی دا بابک و دا مېلمانه راځي چې دا ګرمي ده بیخي سخته ګرمي ده دا چې څه وکړه ستا زره جار سم قرباني سم ساته ګل زبانه او په اجازه ته وامه وام برق سم دي ته نه څه دا ځای ته ما به واسه پر تا باندې روړای پر تا به کولران وې سیان را چالني نور خوارو غریب دا د عمر ډیر دی بابک اوس مو یاد کی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خدای امر راوله ته کې صاحب ته راځه خدای راوله لا دې مهرباني جزار خیر خیر سب خیر وعلیکم السلام الله راوله کې صاحب مهرباني دې کې شنو مسا غاجوله بخیر دلته راځه برکت ته بخښینی اسمع فقط غذا سم دي کې دلته ان شاء الله مراول خیر ورسېدل خیریت بخیر صلوات بخیر خیرات روغ جوړ اول بخیر درمیان خلق بخیر ان شاء الله کور په ملک خیر چره الله دې راو صدر بک بخیر علي خیر دې په اول بخیر او تک صاحب خونو زما د ډیر وخت آشنای او مس کای وخت چې کابل ته واڅم نش تا به زنګ تاول چیرې یا د پر ځای نو د کندهار ته راغلی و الله دې راولي نو بیا په ډیر تکلیفو سره په ټلیفونونه کني دا تکلیف نه خو خدای مصروف و د خلکو سره په مجلسو باخته و د ګای وخت راځي کندهار کوم پر مزاک لري په دې چې راشه دا ځای ته ځته پر مزاک لري کوم مزاک پر مزاک لري زموږ سره کښینی دا څه په دې نو بارمال ته راځه لاړ بس کوټې ته مجلس په ګړی سره وکړو دا خبر هغه بیا د بخت داسې په داسې ګرمي کې بیا د کندهار ته راغلی و تک صاحب بیخي ګرمي نه ده ولا ګرمي سته تقریبا د ګرمي موسم دی افغانستان کې ګرمي ده او په خاص ډول کندهار کې نو زیاته ګرمي ده د ګرمسیر دی د وخت څخه د مکتب رخصتي هم په ګرمي کې وسوم دي تقریبا جلال آباد خوست کندهار او بعضې نور ولایتو کې نو دا د ګرمۍ موسم دی بیا هم په دا ګرمۍ کې خوښ یو خوشحاله یو نو انشاءالله
تاسې اوس مخکې دا د برق پر مسله باندې غږېدلاست دی خو زوار مې د په دروازه کې مګ والله په دروازه کې مو واورېدل دا خوا څخه را روان وو وام نو برق دی وای برق 40 ساعته سو دغه ځای ته موږ جریانې اخیستې چې دا خبره چا وکړه برق خو نس بابکه ستا برق دی وای برق 40 ساعته کېږي داسې نه ویل چې وسو نو دا خو لاس کاله مخکې دی وای لاس کاله مخکې زه اوتک ساعت ځوانانو ول دا برق دا دغه چې دا د هلمند دغه چې جوړېدی کجکۍ بند چې جوړېدی د هغه شپو څه دغه کیسه وه چې 40 ساعته برق وي په هغه شپو کې لا وو برق ښه وو خو داسې وو چې بیا وروسته چې انقلابونه راغله هغه سره خراب سو بیا د طالبانو په تېره دوره کې بیا دوی ترمیم کوي کندهار کې برق راکش کوي بیا هم ښه وو زه په دې خاطر برق ډېر نه تللی چې کندهار ښار کم وو نفوس کم وو ډېر نه مصرفېدی برق نو هغه شپو کې هم 40 ساعته نه وو یو 18 ساعته داسې وو خو بیا هم ګرچاوي درلودله او بیا خو نو وروسته نو برق خو نو ټول دنیا ته معلومه ده کندهار برق یو داسې موضوع ده چې دی چا سر نه په خلاصېږي لکه هغه ده یو د کندهار د برق موضوع تکسا یو د ډیورین موضوع ډېره پر ځای موضوع پر ځای نه وم سړی دی سره بل کم کې نه دی خو انشاءالله اوس امید لرو چې دا دواړې موضوعګانې یو طرفه سي او حل سي انشاءالله زموږ امید ډېر دی یو خو وای مشت هغه په دري کې موږ تاسې مثال لرو وای مشت نمونای خروار دا د کجکي د بند تر کندهاره پورې دا لینونه چې جوړ سوله او ورغول سوله دا کارمندانو ته یم ښه غوړ سلام ور ودانۍ هغه خو بیخي د ستاینې وړ دي کارمندان اوس د نوي نظام د نوي حکومت د لوی کندهار و مسؤلینو ته دیم خدای خیر ورکړي کور یې ودان چې دا کار یې وکړي او دغسې نور انکشافي کارونه انشاءالله آهسته آهسته به وسي او راغلو هغه بله غټه موضوع چې تا ورته اشاره درلودل امید لرو چې دغه موضوع که نه حلیږي زه فکر نه کوم چې حل سي ولې د ولسونو مسله ده د دواړو غاړو ته د ولسونو مسله ده خو دا اوس چې د پاکستان د خوا څخه سختي ډېره سختي ده نو امید مو دا دی چې زموږ حکومت امارت اسلامي حکومت او مشرتابه دغه ستونزه چې افغانانو ته پیښه ده پر سپین بولدک او تورخم باندې دې ته د حل یو لاره ولټوي د خبرو د لارو خدای نخواسته چې بیا په یو بله مسله سره وانه وړي نو دا به ښه موضوع وي او ښه کار به وي دا به ډېر غټ وم بیخي دا د ستاینو بل خبره ده او بل یې ډیورین دا خو نو هغه کس و چې دغه قرارداد یې امضا کړی و یا جوړ و نوم و د هغه شخص نوم بری پر دا لین باندې پر دا خط که باندې کښېښوي تقریبا یو سلو څو کاله کېږي و تک صاحب خو زما تقریبا تر سلو اوړي بلې و یعنې 100 کاله خو قرارداد 4 کاله بلې و تقریبا داسې قرارداد هم ختم شوی دی نو دغه چې مې هغه څنګه ساده وایي دوستي د 100 کالو لار ده یا انګریز بیا موږ ته د 100 کالو دښمني پرېښول پر ځای خبره ده دښمني پرېښول او دا د انګریز هر ځای دا پالیسي ده ورته صاحب تا به هم فکر بالکل هر ځای ته چې دوی تللي وو پخوا هغه ځایونه چې نیولي وو اشغال کړي وو چې د کم وخت چې به دوی وتله فشار ورپرالي بیا به داسې یو موضوع پرېښول اوس افغانستان او پاکستان پر دا سره جنجال دی یا مثلا مشکل یې ورته پرېښول پاکستان او هند ته کشمیر پرېښوي د هغه رقم عین د هغسې موضوع ده د هغسې په تایوان و چین و کوم ملک هلته هم داسې یو مسله جوړه کړې جاپان هغه خو لا د هغه ځای ولسونه چې وه هغه خو دا مشکلات یې سره کم هغه ولسونه دي هغه تقریبا ځان و خرابۍ ته نه جوړوي او په خبرو باندې غواړي چې هر څه حل کړي هغه موږ چې د زوره څه کار اخلو یا نو زور نو نه موږ یې نه اخلو خو زموږ رقیب که موږ ووایو چې د خبرو د لارې راسره کښېنه ملګرو ملتونو چې کم قوانین دي راسه هلته راسره کښېنه یعنې ځان پر موږ باندې غښتلی بولي چې شي بولي د داود خان مرحوم و دې خواته رښتیا هم موږ کمزوري سوي او د داود خان په وخت کې چې موږ یو حکومت درلودی یو ولس مو درلودی یو اواز مو درلودی
موږ غښتلي وو دوی موږ ته زارۍ او ننواتې کولې په هر بخش کې نور نو نه غواړم چا خواته پسې ولاړ سم خو اوس پر موږ باندې د کمزورو ګمان کړی دی او د کمزوري سترګه باندې راته ګوري خو موږ ورته وایو چې یو ځل زموږ تاریخ ولوله که دې نه وي کتلی موږ هر وخته د هر حکومت په وخت کې هم حکومت هم ولس دواړو ګاونډیانو ته چې پاکستان او ایران دی دې ته راسته لاس ورکوو او ورکړی مو دی ورته ویلي مو دي چې موږ بد نه کوو بد نه غواړو تاسې هم مه بد کوئ او مه بد را سره غواړئ خو د دوی سره کم فکرونه چې د دوی سره دي دا نه د دوی په ګټه دي زموږ په ګټه خو نه دي چې نه دي خو د دوی په ګټه بیخي نه دي آباد آزاد افغانستان د ټولو ګاونډیانو په ګټه باندې دی نو موږ هیڅ وخت نه زموږ حکومت نه ولس د چا په کورني چارو کې مداخله کړې ده او اوس موږ هم ورته وایو بار بار مو ورته ویلي دي چې موږ هم اجازه چاته نه ورکوو زموږ په کورني چارو کې مداخله وکړي لاسونه وکړي او جناب کرزی صاحب یو ښکاره مثال دی 21 واره یې سفرونه وکړه و کوم ځای ته پاکستان ته او ورته ویې ویله چې زموږ غواړو چې ښه ګاونډیتوب در سره نو اوس دې خدای پاک هدایت ورته وکړي چې زموږ سره ښه ګاونډیتوب وکړي او که یې ښه ګاونډیتوب ونه کوي نو بد خو موږ ورته چمتو یو بدو ته بیا خدای دې مو وساتي پښتو کې یو متل دی خدای دې وکړي چې دا موضوع بلې خواته یو نسي وایي هغه څنګه وایي تش تور دی که لس د اوبو څخه نه دي لس د اوبو څخه نه دي لس د اوبو زموږ خو هغسې مو دا 40 کاله کېږي په دغه جنجالو کشالو کې وارې د یوه سره د ابرقدرت سره مو جنجال و بیا د بله سره نو چې د هغو سره لا موږ په یو رقم هغه سر مو ډبرې ته نیولی خو ډبره ماته سوه زموږ ته سر مات نه ماتېږي انشاءالله افغانان یو د افغانانو سر هېڅکله نه ماتېږي نو پاته سو دا بغل ته چې مثلا پاکستان دی چې دی بیا هم ډبره نه ده دی بیا نه ده داسې بغل ته دا زموږ بغل چې پاکستان دی هېواد دی یعنې نږدې دی ډېر راته نو دی خو بیا د پاکستان خو خپله قدس دوستان چې خپله یو هېواد که دی خو بیا هم نه دی د بلې خوا څخه دته هم نظریې ورکول کېږي او د بل چا پلانونه پر مخ وړي په اصطلاح چې هغه د ده رهبر دی یا د ده مشر د هغه سره موږ سر والی دی د هغه سر مات سوی دی نو دی هغه د خبره هغه څنګه ساده ول دی نو څه کیسه لري خو خبره په دې کې ده تک صاحب رښتیا هم چې موږ تاسې یو موټی سو خبره مو نه واسي ولس حکومت مو یو سي دا کوچني موضوعات لکه برق دا ډیورونو دا خپل حل دا خپل حل ابکر ما په خاطر دی دا خبره ویلې ده که ستا په یاد بخوا او په دې او تک صاحب په یاد دا په خواني شوکانه د پرکندار کې دا شوکونه کول دا غزلي به ویل ولا ساري کندار چې عجب شهر از جاده ایدگاه ګورو گلزار است فکر وکړي چې ولا کندار عجب شهر دی چاته هم ګلو گلزار د عمله یو څه بخشي کیږي اوس کوشش کوي دا کندار مګر نه به پرېږدو دغه ته موټي به کېږو چې دښمن پر موږ باندې دغه چم د ټکور ټاټوبې د پلار د وطن ځای راته نیسي پر دې چې هغه یو چم کوي موږ دغه مخه به یو چم وکړو د افغانستان یو ځای ته نه پرېږدو دا یوازې نه پاکستان هېڅوک نه پرېږدو او هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو یو دغه دی دا د ګرمۍ پر حساب ورتګ صاحب ما وختي دا خبره ته وکړه چې کندهار ته به په پسرلي کې راتللی تا وویل چې ښه توتان وای ښه یخې یخې سایې وای نه دی چې وای ښار کندهار سا جب ښار دی د احمدشاه بابا دربار دی نه داسې یو بل سندرغاړي مې یو سندره ویلې وه یا یو بل سندرغاړي بیا ویلې وه شنې شنې سایې لري ښې ښې منظرې لري نه نو په پسرلي کې چې راغلی وای او داسې هم پر دا ارغنداو ګرځولی وای ارغنداو ته و داسې مثلا پنجوایي ته و د دې خپله په ښار کې باره به د ګرمي نه راسه کېدلی نو تک صاحب خو ملامت نه دی او خو اورېدلي وه چې کندهار برق 24 ساعته سوی دی نه هغه بله موضوع ده ښه
دا خو ستاسو هغه لزومدید دی کندهار خو زموږ کور دی او بیا یو بو شخصي کور دی بل مو ملي کور دی او کم د ګرمۍ خبره چې تا د سپرلي خبره وکړه په سپرلي کې هم زه تللی و راغلی ولې چې خو نو کور مو دلته دی او بیا مو د پلارو نیکه ټاټوبی هم دی انشاءالله خدای دې ستاسو سره ژوند راکړي دا اوس هم د میوو وخت دی دا ګوره دا ښایسته زردالو دا د کندهار دی دا ښایسته انګور دوه رقمه دلته پراته دي نو جاوید اغا ته دې خدای خیر ورکړي نوره میوه به هم انشاءالله وي مختلفې میوې دي بیا به راځو بیا به راځو نو اوس دغه ګرمي چې ده ګرمي خو ستا په دې کې شک نشته ولې د ګرمۍ موسم دی دغه شان په ګرمي پخېږي دا شان په ګرمي پخېږي نو ما ول راسئ دغه ماشومان دلته په کندهار کې دي تر راسه دا څو ورځې به تر لوی اختره پورې د خپل کور کې د دوستانو سره د بابک سره او بیا تاسو ته بیا خدای خیر درکړي ډېره مننه چې زه مو را دعوت کړلم دې رنګین مجلس ته دې رنګینې او تاریخي شپې ته او دې خوږې شپې ته چې دا ستاسې خاطره به زه انشاءالله د ډېره وخته به زما سره وي او ډېر به مو یادوم دا خو ډېر ښه د خوند او یو تاریخي شپه ده چې بیا هم درڅخه مننه کوم چې ماته مو وخت راکوئ بلنه مو راکړله چې زه ستاسې سره د نږدې کښېنستم په دغه ښایسته شپه کې او بانډار مو سره وکړئ خدای مار کله راوله او کوي نور هم خدای مار کله راوله ما بیا په میوې ته خو دا خو بیا جاوید اغا خو نو زما ډېر ښه اشنای دی اکثره وخت دا کوټې ته دا میوې و شاندۍ راستي په ژمي کې بیا ښه شتې تیارې کړي نه د مېلمنو دپاره په دوبي کې خو نو دا میوې دي او لکه تاسو چې وویل چې په دغه ګرمۍ باندې دا میوې پخېږي دا یو دانه زردالو خو زه خورم مهرباني د هغه دپاره دا یو دانه زردالو زه خورم نن یو ځوان پوښتنه څه وکړل بابکه دغسې ګرمي دې وخت په یادېږي باره مال یاره زما خو شپېته پنځه شپېته کاله عمر دی دغسې ګرمي مې نه ده په یاد لکه شش کال بیا بیخي ګرمي ډېره ولا ګرمي ده باره ول دغه رقم ګراني دې هم په یادېږي مال دواړه ګرمي او ګراني سره ګرمي او ګراني دواړه سره یو ځای سره جوخت راغله نه دی نو د ګرمۍ سره بلای سړی څه ګزاره وکړي یا بې نه وکړي د ګرانۍ سره ډېر خلک په تکلیف دي نو هغه بیل بیل لاملونه به لري خو هغه د دغه حساب دی اوس اقتصادان موږ نه یو چې اوس موږ ته معلوم شي دا اوس اصلي لامل یې کم ځای دی خو د غونده پوهېږو چې دوکاندار ته ودرېږي دا شی په څو دی چې به دی ګران سوی دی یا به زموږ پوه شي ولا ګراني دی یعنې تاثیر اول ګراني پر غریب باندې کوي هغه بیا دې ته فکر نه کوي او نه سر په خلاصېږي چې دا نو د کومې خوا څه ګراني ده ولې ګراني ده چا جوړه کړې ده لامل یې څه شي دی ما به په واسه پرای بابا کده مثلا دوته کې صاحب په واسه پرای دا ساده ګل ماته ګرانی کوله زیات روپې دی ول کولر نسو ګرمي نسو پلان کوي نسو کولر نسته ګرمي نسته ګرمي ته یعنی کولر نسو دار دی کولر څه फायदा کوي چې برق نه د ورځې لاس واره خالي په بولم بیژن د کالو سره نو ما ورته ویل زیات قرآن سینداري رانه سو کولر په د چیز د پاره د خواري کار د پیسې د پاره ګټه په پنځه ورځې ژوند دی په دې اسانه چې راو په سامان پال څه خبر دی بابا کده ته هاونو دی بیچاره د خو ما سو دی وینداري رانه سي کورته یو وړیو سي برایو سي امراض سبا لك رواسو شركات جوبين ينداري واكن دا دوني خبره ده ډیر ښه ها وګورو کې لکه خبره یا انداري دا غس مو تورکه یا کې پر خرڅه او دا غسي یا کې پر خرڅه دا کوساجه زوم تخبل په یاد کې لازم کړی دي وام کې دا غس ورکه خدای دې خیر درکې کې پر خرڅه دې خودونه واستوانه نه پر خرڅه وم دا غس ورکوم کوساجه چې واک مخ نیولې راځ ورته وګوره د سړي زړه پر وسوځي چې د خپل د بابو چې متا کړی وای دی و یا ته خو لالو ماما ته چې یو څه په څو توای ته خو یو څه په هغه زموږ په اصلاح د پلانکې په غواشه پټ او ته خو شکر الحمدلله صدیق سادي وازه سید ته اصلاح ورکو په دې داس پر خو غریبان یو رام دا غسي تاسو بیا ویني دا وکي دا غریبان چې د غوسره لاس نیوي کوي نه دی دا سیمه کوي چې وایم زرما ټوله زما یا ورکاور مې سره وکي ان شاء الله دوی نه انداري هغه کولر لګي کولر نسته نو چیندار نه کولر به څه په دغه په لاس پنکا وسر کو اراس کولر بم دا کوم دا بل خبر بس کوم کم کولر وبخي بیا نه غواړي کدا بل
اوبه خو بیا نه غواړې اوبه خو نو خیر هغه به زه پیدا کړم بر مخ ولا نست ته راس خدای به خیر کړي دا ستا صرف واده ځای کول او ته کیسه کور ودا چې یو شی زه ورکوم یو شی ته ورکوې یو شی بابک ورکړي ته نه کار وسو خیر زه به درته دا زردالو چې لاس سره ورکو هر ستونزه حلیږي او دا وخت چې افغانان لاس سره ورکړي یو د بل لاس د هر چا په احوال باندې ځان خبر کړي هیڅوک موږ نه جوړي ترڅو چې خپل افغانان خپل ځانونه جوړ نه کړي په خاص ډول چې پر دا تجارانو باندې هم یو ژغ پکار دی یو دغه دا مواد ډیر تجاران په کورونو کې ساتي په ګودامونو کې ساتي ګرانۍ ته یې وي دغه زه فکر کوم چې دغه لالو ماما څو زره ډبې غوړي پټ کړي وو 8000 ډبې غوړي پټ کړي وو په ګودام کې نور داسې نور مالونه نه ورسېدلي مال دا به یو څه بله بده یو څه وګټي نو شریک مې درلودې هغه به معلوم تللی وپېژني حکومت هېڅ نه درته ویله حکومت څه راته وایي زما دنیا د وروره یو پیسې زما مال دی نور روان دي نو حکومت ما سره بیا مالیه پر لویږي نو ته په خونه کې ساتي په ګودام کې ساتي نو دا خو خو ګرانۍ ته یې ساتي هو نو دا خو بیا حکومت مسؤلیت لري همدغه شان خو نو دا راځه په حکومت په خبر که بابک حکومت خو چې په خبر حکومت مې ورته وروستی ښه نو دوی خو بیا د تجارانو یا د دوارو خلک ټول به نه یادو د دوارو باره یې ورته ویله ده په رقمدی ورته ودرېدې ګل صاحب ما دا خو آزاد بازار دی ورته ویل دا شی دی زه خرڅوم یې خرڅوم هغو چې خپل دغه سره راواخېستې چې وکتي رښتیا هم اوس هغه امارت راغلی دی ډېر دغه د دې قانون چې دی دا چې کنټرول شي دا قانون د افغانستان په زیان دی دا خو دغه د کرزي صاحب په شپو کې فکر کوم دغه ماده په پارلمان کې پاس کړله چې آزاد بازار و د امریکایانو قصدن دا کار وکړي خارجیانو تر اوسه پورې هغه آزاد زه هم نو چې هغه څنګه کیسه ده ول چې چیشی ولاړې نو هغه ګوشت ولاړې مارې مې لکه نو چې بس ته جمهوریت ولاړې نو آزاد بازار یې بیا ولې پاتې بالکل باید ختم شي آزاد بازار د ټولو د افغانانو د ټول ولس په تاوان دی نو تاوان یې دغه دی چې وروره یو څوک راځي شان نږدې په خپله خوښه باندې خرڅوي نرخ حکومت نسي ورته ټاکلی نرخ د تجار په خوله دی نرخ د هغه دکاندار په خوله دی بګر ستا زړه جار سم دا خو ډالر دی پورته وکښته کېږي نو موږ په ډالر سودا وکړو پیجې دلته چې په ګرانه په ارزانه به ورېلا کړو نو خو ډالر هلته راباندې لوړ شوی اوس خو یو دا ډالر ته بس هغه بیا دی چې بیا انډۍ والا ته ودرېږم وایي ډالر پورته سو ډالر کښته سو و همدا ګرمي خوراره دا خو موسم دی برق خو نو جوړ بسي و همدا ګراني و دا د یوې خوا خوارۍ نسته بېروزګارۍ دي څو زه په کار واچوم پوهېږې خو دا ګودام دی دا یې تا یو ته خو نه نو چا بله پلان یې هغه نه م درکړل هغه شا مې درکړل وجلدله څو نیمه مزدوران اخته وه دا ګرم ښار یو سړی کولی چې په کار یې واچي ورته کې څه ته ووایه قضاوت وکړه همدا خو د ډېرو کار دی وپوهېږې دا د ټولو کار دی چې 500 ته پر کار واچوي 500 زه پر کار واچوي 500 ښار واخیستې ګرځي پر کار واچوي کمپنۍ ته ضرورت لري وپوهېږې چې یو څه کمپنۍ جوړه شي د سهار د خوا یو ټیم اختی د ماپښین د خوا بل ټیم اختی د ماپښان د خوا بل ټیم اختی بېکاره سړی ولاړ ټیم بیا په کمپنۍ کې څه شي دا ټیمان چې خو نو په دغه کې په د تیلو په دوکانونو کې به وي نو کوم ټیم دا ټیمان چې جوړوي څنګه ټیمان دا چې یو ټیم اختی ټیمان جوړوي بل ټیم بیا بوریانې جوړوي بل کالي جوړوي بل چپلکې جوړوي دا خلک بابک سپین ږیري دي زیاتره په دې خبرو سره ټیم دې ته ویل کېږي کاري ټیم دا خو ښه خبره ده وتک صاحب دی خو لا ښه دی دلې په دغه افغانستان کې دی تجارت کې دی بیا یو بل سلیري قریبي و هغه چې د حالات لږ سره دغه سو بس ګرد سرمایه سره ټوله کړه لاړې خارج دې ته به ځای نه ورکوي هلته کښېنستی د هغه ځای زنګونه دته راوي یا پلانکۍ سره چې په کریا ورکړي لوړ یې که پلانک مال کورشا دې دې داسې په دغه حالت کې ته پیسې باسې د افغانستان دا خو ظلم دی ظلم دی همدې لا بیا هم ښه دی دا دې بیرته چې بیرته ورته ووایي چې راسي چې دلې خپل کاروبار شروع کړي دلې یو کمپنۍ پاله کړي موږ به بیا ورسو خیر دی دا سپین ږیرو به ورسو دا چارواکو ته هم زاریو چې دا خلکو ته فرصت ورکړي چې کار وکړي او اسانتیاوې ورته جوړې کړي او اعلانونه کوي ورته جوړې کړي و چې اسانتیاوې ورته جوړ داسې نو نه تک صاحب دغه د محصول پر حساب باندې د تیر نظام او د دې نظام په محصول کې ډېر فرق راغلی دی یعنې دې اضافه کړی دی محصول چې اضافه سي پر جنس باندې تجار تومه ګټه نه کوي او تجار بیرته پر جنس باندې هغه پیسه چې بیرته
دا شی ګرانېږي نو د حکومت څخه هم دا خواست دی غوښتنه مو ده چې دغه محصول څه کنټرول کړي پارک ستا په شانو کې ځینې داسې شیان دي چې هغه اولي ضرورتونه نه دي پر هغه که څه اضافه شي پروا نه کړي اوس دا نږدې پاکستان دی چې موټر هلته په یوه قیمت دی دلته په بل قیمت موټر قیمت خو هغه شي دی هلته چې پاکستان ته اوړي د هغو هغه محصول پر موټر زیات دی ولې موټر ته وایي هر سړی ضرورت نه لري که ضرورت هم دی خو د هر چا ضرورت بیا نه دی خو پر خوراکي توکو پر داسې لومړني توکو باید محصول خو بیخي اول یې نه که یم یې باید یو څه کم ډېر لږ هغه که غوړي دي که پوره ده که وړه دي که نور څه دي و دا نور شان اوس نو د چین څه څه ورته وایي دی هغه د ګروپان راوارد کړي چې وایي دا داسې جل و بل کېږي پر هغه دی بیا ډېر کې هغه خو چې هغه سړی رانیسي چې ډېر پیسې ولري اشرف بابا که یو بله خبره مې درته کوله د کیسه بیا د بې مافیو خبره مهرباني ولې نه دغه پر دا ټکانه ولې شل چنده محصول نه اچي چې رایله کړي دي ولې نه بندوي دا خلک چې ټکان خدای هغه ورځ بېده وم زیاتره روپۍ چې دا ټکان واده دغه نه راغورځولی یم د ځایه څه چې ورغلی وای بس د غاړه مې نیولې څه به لا ویاست بس سړی دوه وي دوه که سړی وي ته وکړي واده مو دغه هم څه یم بساجه څه ورته وایي دې ته خوشحالي کوي نو دغه رقم خوشحالي ولاکه یاسمین زر یاسمین سره خوب نشي کولی شي مریضان ور متقي صاحب هر کور کې مریض صاحب وروره بولي داسې کوي ټراپ ټاک ټوس په وایي وپیژني غټ عذاب دی غټ ستونزه ده وپیژني پر دغه چې محصول واچي سجدار چا ټاکو کړي چې ماسک پر هغه چې محصول اچي ټاکي وروره هغه چې نصیب شي چاره واردې په دکانونو کې پاتې راغلي جریمه وای جریمه چې بل څوک پند واخلي جریمه به شوي دا څنګه خبره ده دا ښه خبره دا ښه خبره په خدای خبره جواب ورونه په قسم سره ومنه چې په ځای کې برون د مټرانو ژغونه سلبانه د یو کاروان یو چې سره هغه دا کور ته سره ورسې دا یو دم کړپی سو الله خدای ته کې نو که پټ سترګې پر راوښتل بس هغه څه ته ناس په سر مې لاس ولې وکړي هغه تاثیرات کې په دا خپل ژغ دی ته د حکومت وکړي موږ هم در سره خوښه ده خو دا وکړي وروره دا مخنیوی وشي خیر و خیرات وروره کوي انشاءالله کوي انشاءالله زه په دې باور یم چې کوي نور خوشحالي شي چې راوړه څه معنا لري او بالکل اولادو ته مو ته پکان راوړي دونی مرمۍ کې یا زیاتره بازي په کې ټاک پستر کې او بالکل په دا کوچنی اکثر یو کوچنی ولې او دا په اختر باید بیخي جدي د سټینګ بندیز باندې ولري او هغه دکانداران چې خرڅي هغه باید جریمه ورته ورکړي او دا شی بند کې دا شی بند کې او چې بیخي راوارد نسی او چې وارد نسی دې ما وختي کې دا ډیر ښه دی وختي ویلو په هغه تیر نظام کې هم داسې دا پلاستیکي دغه توپکان دا شان براتلل بیا به په د اختر په شپو کې بیا پولیس په کوچنیانو پسې خطا سي او هغه به رانیول د بور ماتول باره مې هغه پولیس ټول مال د ده د لاسه کاږې دا مه ماتوئ په سر کې په پنجو په نشي ټولې کړي په اختر مبارک یې دا خو چې راځي پر محصول راځي پر ګمرک راځي په ګمرک کې محصولیږي خو اعلان دي ورته وکړي چار راوړه موږ نه محصول چې محصول یې کړو برابر ته په هغه کانټینر کې پراته نو دا چې ته په هلته په ګمرک کې ورمحصوله یې حکومت پیسې نه اخلي او بیا دلته بیا دوکاندار ته وایي چې مې خرڅوه دا خو نو بیا هم غلطه ده موږ پیسې ووتلې چین ته ولاړلې دلته چې تجار خبر چې دا شی نه راپرېږدي نه مسؤلین خو هغه بیا هغه شی نه راواردوي دا پیسې به مو بچت سي او هلته به مو د اولادو تربیه هم سي یو خو دا ډېر کسان وایي چې مثلا په دې کې به د تربیت څه معنا تربیه د هغه د اوس د کوچنی هلک دی په دې څه پوهېږي توپک چې دی ماشین چې دی توپک ماشین وسله دا د هېواد دپاره ډېره مهمه ده ضرر دی نه مهمه ده د هېواد دپاره خو هغه خپل نهادونه خپل نهادونه داسې نو نه وي چې هر کوچني تار چا تا په لاس ورکړي خو دغه شی دی چې زموږ خلک ډېر د توپکو د دې سره بلدتیا لري چې دا څو میاشتې 11 میاشتې ویش کېږي د امارت چې دوی د غلو سره لاس ګرېوان غلو سره دا معنا چې دلته دا د غلا وسوه دلته غلا وسوه خو دا خلک دغسې د کوچنی هلک هم دی د توپنچې په چم پوهېږي په دې باندې دی غلا کوي نو په توپنچې او په توپک خو یوازې باید هغه کس پوس چې هغه اکاډمي ویلي یا هغه په پولیس یا یو نظامي یو څوک نو عام خاص یا سړی په پوسو عام خاص هر چا استعمال کړه نو خو امنیت هم په خطر کې دی د یو هېواد نور هم دغه ځینې مسایل دي موږ تاسې په د فیسبوکو په خبرو کې اورو چې پلان یو سړی کور ته اعصاب یې خراب سوي څو کوچنیان یې خپل ویشتي بل هغه کړي دي بل دا څه شي دي دا د دې سلا سره بلدتیا ده زموږ ډېر چې موږ یې ډېر اسانه استعمالولی شو موږ ته د ارزانه
چې د کوچنیوالي څخه موږ پر دې باندې دا شی بند کړو دا به ښه خبرې او خبره بیا دا چې دا پلاستیکي ماتې ښولې چې هلته محصول یې نه کړي راپرې نه ږدي دوکاندار بیا د کمه کړي بیا چې خرڅ کوچنی بیا د کمه کړي اختر هم را روان دی اختر را روان دی نو وتک صاحب تاسو څه ویله په دې کې بله و بابک خبره داسې ده چې پر اولیاو باندې مې غږ دی ټول افغانستان بالخصوص د قندهار پر کورنیو باندې پر خلکو باندې پر ولسونو باندې چې د بچي په لاس راځي قلم ورکړو بچي ته راځه کتاب او کتابچه ورکړو بس ته دغه توپک دی چې موږ یې دا 50 کاله در په دره کړي دا که اوس د پلاستیک په شکل کې بیا په بچي باندې د توپک درس ووایو نو 50 کاله به نور هم موږ دغسې شاته روان یو راسئ د دنیاوالو سره سیالي وکړو بچانو ته قلم بچی ته هم قلم خور ته هم قلم ورور ته هم قلم او کاغذ کتابچه کتاب په لاس کې ورکو چې موږ د دنیا سره هم سیال کی او د دغه مجبورو ورځو څخه هم وساتل سو او حکومت دی په دې کې کم مکلفیت چې د ده دی هغه رول دی ادا کړي چې هغه حکومت ته څه پکار وي هغه د حکومت وکړي یعنې لکه بابک تا چې وویله چې بندیز دی باندې ولګوي او خلک د تشویق کې ودې هڅوي موږ چې په مکتب کې وو د حمل په میاشت کې به هر حمل میاشت د جدید الشمول مکتبونه چې به شروع کېدله نو د مکاتبو څخه به یا د معرف د ریاست څخه به کلو ته معلمان ولاړل او هلته به جدید شمول کوئ د نجونو او د هلکانو نوملیکنه به یې کوله مکاتبو ته مدرسو ته به ولسونه راجلبول نو حکومت هم هغه وکړي ولس هم هغه وکړي چې دا دواړه لاس سره ورکړو نو انشاءالله لکه بله ورځ امیر المؤمنین په دغه غونډه کې د ملایانو صاحبانو یا د حکومت کومه غونډه چې ترسره سوه د ولسونو خو اکثره پکښې زموږ جید علمای کرام و برخه یې پکښې اخیستې وه نو که زه وای هلته مې غږ هم شاید کړی وای نو دا غږ یې وکړي چې راسئ لاس سره ورکړو د امیر المؤمنین هم هلته ورغلی و او پکښې برخه یې اخیستې و زه په خپله شخصا ډېر خوشحاله سولم بعضو خلکو ویل چې عیبت الله شیخ صاحب نسته او هغه مړ دی په کوټه کې و څنګه دی ډېر تبلیغات کېدل نو دا هم ډېر نیک ګام و دا اوس دوی هم په دا خپله غونډه کې وویل چې علم ته ترجیح ورکول لوړو زده کړو ته ترجیح ورکول او ولس و دعوت ته رابلل دا یو ښه نیک ګام دی او دا کار باید وکړو نو دغه دی تا ته دې خدای خیر درک چې دا خبره دې یاده کړه او بابک ته چې دا خبره یاده کړله ولس او حکومت دواړه مجبور او مکلف دي دنده یم دغه د یماني هم چې بچانو ته نور قلم کتاب کتابچه په لاس ورکړي هماغه ورځ وتکي صاحب ته یقین وکړه په شفاخانه کې ولاړ وم په دې زوی مریض و یو طالب جان و بس ګرمنۍ ورسره وه نو داسې سخته مرضي وه په دې هغه ډاکټر ورته وایي څه مشکل دی دی ورته وایي څه مشکل نو تا ته ووایم تا خو ډاکټر ته زه وایم ډاکټر به ورته وایي ته څه مشکل دی نو برابر هغه ځای ما ته وپیجې ورته کې صاحب افسوس ودرېد نو مال مرتاج د خپلې لوڼې خوندې په ډاکټرۍ ته نه اڅوو په کور کې بندیانې کوو زه ته وپیجې ګوره دا خبرې ته اول ته بیا وایي دا سړي ته نه وښیم دا ډاکټر یې وګورې کومه درسره نو ډاکټره ښځه چې موږ غواړو چې یو ښځینه ډاکټره سي هغه باید مکتب ووایي هغه باید پوهنتون ووایي بیا ډاکټره کېږي د هغسې خو نو په کور کې نه ډاکټره کېږي و داسې ډاکټره کېږي ما چې نوم پر کښېنک ځینې کسان یې وایي پلانکی ډاکټر صاحب هغه نو تر اوسه پورې اتې پونځه لیدلې نه پنځه رقم ګولۍ نو ما نږدې دا چې بس خلاص دا پیناډول دا بیروټین دا پلانکی ستا د خبرې په تایید باندې نو چې نجونې مکتب ووایي هغه سو بیا ډاکټرانې جوړ او نو دا مریضي خو داسې ده دا هر انسان ته راځي یعنې هغه بیا دا نه ګوري چې دا نو نر دی دا ښځه نو ښځینه چې مریضه سي دا ښه خبره ده چې یو ښځینه د دې تداوي وکړي الله دې وبخښي خبره نو موږ وایو چې مثلا ښځینه ډاکټره کومه ده چې زه د خپله مېرمن یا خپله خور یا خپله مور ورولم تداوي وکړي اول ته بیا وایي چې یا مکتب دې بیا مکتب دې نه وایي نو دا به څنګه سر سره وکړي ورته صاحب دا خو بیخي هغه
بره سړی د بلې خواته بوځي وایو یو څه کوو بل څه دلته ستونزه دلته ده که چیرې هغه اصلي وظیفه زموږ هر څوک وپېژني دا موږ تاسې یو دوه درې څلور هغه کشر دی میشوروه شاید په دغه حق او حقوقو باندې په دغه خبرو باندې تر ما او تا یو عالم ډېر ښه وپوهېږي یو مولوي صاحب ډېر ښه پوهېږي یو ملا صاحب ډېر ښه پوهېږي شیخ صاحب خو نو کتابونه هم ټول خلاص کړي وي هغه خو بیخي پوهېږي دغه ځای زما دپاره هم ګونګ دی د ملت دپاره هم ګونګ دی چې ولې تر اوسه پورې پر افغاني نړو باندې د مکتب او د تعلیم دروازه بنده ده دا ځای ته موږ هم تر اوسه ورته انتظار یو او دغه ځای مو نه دی پیدا کړی د هر شیخ صاحب سره مولوي صاحب سره ملا صاحب سره چې ما مجلس کړی دی هیڅوک د تعلیم خلاف نه دی مخالف یې نه دی د اوسني حکومت د چارواکو سره مې ډېر مجلسونه په کابل کې کړي دي او د بعضو نورو سره مې هم کړي دي خو هر څوک وایي چې ژر تر ژره خلاصوو ژر تر ژره خلاصوو تعلیم ګوره تعلیم تر څو چې په یو جامعه کې ښځه او نر دواړه تعلیم ونه کړي زموږ د شرعي قانون په چوکاټ کې موږ د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه موږ هغه حق غواړو هغه حقوق غواړو زموږ میرمنې زموږ خویندې میندې چې قرآن ورکړي دي د شریعت څخه د باندې افغاني میرمنې کم حق نه غواړي خو دغه مسله ګونګه ده چې په شریعت کې تر اوسه نو خو شکر الحمدلله پر چوکیو زموږ ټول دیني عالمان ناست دي نو دغه مسله بیرته دوی پورې اړه لري چې د خپل ملت غږ کله اوري د ولس غوښتنې ته کله جواب وایي او کې په علمیت په پوهې راواړو نو تر ما و تا زه فکر کوم دی ښه په دغه حقوقو پوهېږي نو هیله مې دا ده د ولس په نمایندګۍ مې هیله دا ده د مظلوم او ځورېدلي ولس چې دغه سوال ته جواب پیدا کړي او ډېر ژر په افغانستان کې هغه ورځ خدای راولي چې زموږ بچانې او بچان یو ځای مکاتبو ته لوړو زده کړو ته مدرسو ته هم عصري علم ته هم دیني علم ته لاره پیدا کړي او دروازې ورته خلاص سي زمینه ورته مساعده سي بیا به دا تا چې کومه خبره وکړه بیا به دغه طالب دا خبره نه کوي بیا به بل څوک هم دا خبره نه کوي چې په فلاني مکتب کې یا لیسه کې یا پوهنتون کې معلم یا ښوونکی نارینه دی نو زه څنګه خپل لور ورولېږم دا ډېر ضرورت دی خدای دې تاسو ته خیر درکړي چې دا خبره مو وکړله او خدای دې حکومت ته توفیق ورکړي چې هغه کومه ستونزه چې ده که د ټرانسپورټ ده که د مکتب د جلا کولو د صنفونو ده زه فکر کوم اکثره لیسې موږ د نجونو لرو کومه ستونزه نه لرو نو دغه ځای موږ ته لږ ګونګ دی او هیله مې دا ده چې د لوی کندهار د ټول افغانستان او بالخصوص د لوی کندهار عالمان صاحبان او مشران یې واوري ولې د اوسني حکومت زعیم یا د اوسني حکومت مشرتابه په لوی کندهار کې دی او د تاریخ په اردو کې چې کم ما لوستی دي د لوی کندهار څخه افغانستان هم جوړېدو خواته روانېږي خدای مکړه هم د خرابېدو خواته روانېږي یعنی یوازینی په افغانستان کې هغه د قدرت منبع یا ذریعه یا هغه بنسټ چې دلته بنسټونه ایښول کېږي هغه د میرویس نیکه په کوکران کې او احمدشاه بابا د خرقې مبارکې وڅنګ ته چې د جهان نیم جهان امپراتور تیر سوی دی همداراز میرویس نیکه هم نو زه فکر کوم چې د لوی کندهار څخه ټول افغانستان جوړېدلی سي او خدای دې خرابوي نه خو خرابېږي هم موږ به دغه ته دعا وکړو چې دغه مشران ورته متوجه سي د لوی کندهار څخه افغانستان د جوړېدو خواته روان سي بس په دغه امید خو نو ټولو یو خدای پاک دې ټولو ته توفیق ورکړي مشران په دغه رقم او بل هغه دغه خبره ولاکه اوس تک صاحب بالا توانو ولاکه لرو نه لرو ډېره ښه خبره ده ولاکه یا د جنجال نور توان ولاکه یا نور د جنگ توان لرو ولاکه یا نور د
نور اقتصادي ذوب توان لرو زه ځوان وم چې دغه د افغانستان دا کچاله شروع شوه کچاله دی وایي شازوم یا کچاله ده دا اولادونه پکې شهیدان شول په دغه انقلابونو په دې کې کورونه مو یو وارې روسانو په بمانو را ټوک کړل بیا وروسته بیا د نورو خوا څخه وځپل شولو رقم ازمایښتونه پر موږ نور نو اوس دغه رقم یي دا ټول ولس د افغانستان دا رقم دی چې نور نو بېزاره دی رښتیا هم دا یو چې جنګ کوي چې هر اوس نظام دی دې ته چې خدای پاک توفیق ورکړي دې ته چې خدای پاک دونه سینا نور هم ورکړي چې د خلکو دا انتقادونه واوري د خلکو انتقادو ته غوږ کښېږدي هغه سالم انتقاد چې بالکل چې هغه د خلکو لکه څنګه چې هوتک صاحب وویل چې په قرآن کې چې کوم خلکو ته حقوق ورکول سوي دي که ښځینه دي که نارینه وي هغه پر دې باندې فرض دي لازم دی چې دا چارواکي دې ورکړي هغه حقوق چې قرآن ورکړي دي اسلام ورکړي دي او دی یې نه ورکوي په آخرت په ورځ به د غاړې په بندي هغه که زه یم لالو ماما که ته یې که هوتک صاحب یې که دی که بل یې که بل او بل دغه دغه خبرې اکثر وخت موږ کوو د ځینې خلکو سره مو بحث یې دا د ښځو پر موضوعاتو باندې ښځو پر حقوق موږ دغه خبره کوو څه چې اسلام وایي هغه حقوق باید ښځو ته ورکړو څه چې غرب وایي د هغه نه موږ طرفداره یو نه وو نه دا زموږ کار دی اوس مثال د خبرې تعلیم حق دی دا ښځه او نارینه دواړه دی هلته هم تعلیم څه په ځای باید ورکول شي بله غټه خبره چې د دغه اخونو بیا دغه کلتوري مسایل ته ډېر کوي چې دا کلتوري مسایل هم اکثره وخت هغه یو علما ویله چې هغه کلتوري مسایل چې هغه پر دین سره په ټکر کې هغه باید نور لغوه سي کلتوري مسایل دا دي تر اوسه پورې زموږ داسې ډېرې خویندې شته داسې ډېرې میندې شته چې ورور یې د په دا جایداد کې حق نه ورکوي شته نو واده مېړه یې وکړي واده شو نو څه حق لري نو دغه حق نه ورکوي چې چا چې ورکوي پوښتنه دې وکړي چې دغه سړی یا دغه کس یا دا پلانکی دا ما ستاسو دپاره انتخاب کړی دی په دې کې ستا رضایت ستا که نسته او شرعي موضوع خو داسې ما اورېدلې ده چې قبول ایجاب چې ورته وایي باید قبولیت د دواړو خوا څخه شرط دی ده یعنې شرط چې په یو شي کې لیدل او قبول ایجاب او قبول دواړه شرط د نکاح دپاره دا شرط دی چې شرط دا نسي پوره نو خوا نکاح نه صحیح کېږي خو خیر موږ علما ډېر علم مو نه دی کړی څه چې ما اورېدلي خو دغه رقم دی پر دغه مسایلو باندې هم د ښځو حقوق دي چې په دې باندې په ورځ د آخرت زور زما غاړې بندې دي چې زما لور کوي یا زما خور کوي ما په د خپل جایداد کې حق نه وي ورکړي په دې زما غاړې بندې په ورځ د آخرت به زه حساب ورکوم نو که د یو چارواکي په ایس باندې بیا زه یم یو رهبر یم ټوله واک په لاس کې بیا نو په دې هېواد کې چې هر یوه خورکۍ سره ظلم کېږي په دې زما غاړې بندېږي نو خبرې داسې نه وي چې موږ سپین ږیري خلک یو تک صاحب اکثره وخت دغه خبرې کې احساساتیان شو باره بیا پر خلکو بد ولګېږي موږ وایو یو انتقاد دی سالم انتقاد دی بل هغه د مضرتوب به یې نه کوو و تک صاحب تاسو ته معلومېږي خو تا دا انتقادونه خو د وخته څه په هغه تېر نظام پسې وم چې داسې به یو ځای موږ ورته وویل چې دغه ځای مو غلط دی دا 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 ولس یا دغه کارپوهان چې ورته وایي یا دا مشران چې ورته وایي یا د سپین ږیري چې ورته وایي دا داسې یو مثال لري لکه هغه یو څوک چې دا فوټبال بازي چې شروع وي تک صاحب دا تماشاچیان داسې لوړ ورته ناست دا فوټبالران خو ډېر په دې فوټبال پوهېږي یعنې زه په خپل اوس وخت کې فوټبال نه شم کولی ورځو نو دا بازي ته چې ګورو دا رقم دا پوهېږم چې ولا دغه پلیر دا غلطي وکړه که دا نه وای کړی دا ګول کېدی نو دا زموږ انتقاد هم دا رقم دی که موږ وایو که موږ انتقاد کوو موږ وایو که دا غلطي داسې ونه کړې دا به ګول سوی وای که نه د ګول یې وخوړی تېر نظام انتقاد ته غوږ نه نیوی که به یې نیوی عملي کوي به نه ګولونه یې مادي وخوړل هغه د مسخراچانو پر چم باندې 0-12 یې بایلل نو اوس چې خدای پاک دې توفیق ورکړي چې د خلکو دا انتقادونه وزغمي او سالمې لارې ډوډۍ تیاره شوه تک صاحب یو
ډوډۍ سره تیاره کړې ده بس بالا خو زه به خورو بیا تشکر اوس خو ګرمي ده ناتار خو به نه عجب خوندور ناتار ښه نو اخره ده او بالا بوزه ډوډۍ بالا ته وخورو او په کوټه کې هغه پکا چالانه کړو چالانه ده درځئ راځه به کو بس نو راځي مجلس سره وکي ساده راځه څنګه مننه ورو الله دې راو ساته راځي مجلس د ډوډۍ کارم سم نه هغه خوندور کار دا دې د خیر سره د کولر کار مو سو د پنکې کار مو سو د خیر سره کارونه ګرځه خمیان प्यार हुआ था